أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. ورونو دغه بحث نوم او عنوان دی د واده کولو مشکل. نن ورځ زموږ په ټولنه کې د لویو مشکلاتو د جملې څخه یو ډېر لوی او مهم مشکل او هغه مشکل چې پر امت مسلمه یې خاص تاثیر کړی دی د واده کولو مشکل دی، او دغه مشکل خلاصه په یوه جمله کې راوځي. هغه دا چې په موږ کې په زرهاوو داسې نجونې شته چې د واده کولو عمر ته رسېدلي وي، خو داسې څوک نه پیدا کېږي چې دوی دې په نکاح کړي. همدارنګه په زرهاوو ځوانان موجود دي چې یا خو نجلۍ نور پیدا کېږي یا دوی په خپله د واده کولو اراده نه لري. دغه خطر او مشکل د لویوالي او ډیروالي د معلومولو دپاره قلم او کاغذ در واخلي او د هغو کورنیو نومونه ولیکئ چې هلته بې مړو نجونې ناستې دي، او بیا د هغو کورنیو نومونه ولیکئ چې هلته بې ودو ځوانان ناست دي. ګرانو اورېدونکو، که تاسې هر یو په خپله کوڅه او خپله محله کې وګورئ، وبه وینئ چې د لومړۍ ډلې څخه به په لسهاوو نجونې موجودې وي او د دوهمې ډلې څخه به هم په لسهاوو ځوانان موجود وي. زموږ دغه اوسنی بحث دغه مشکل او بیا د هغه د پایلې یا نتیجې او بیا د هغه د حلولو په اړه ترتیب شوی دی. دغه مشکل لومړۍ حصه هغه اخلاقي فساد دی چې د هغه څخه هره اسلامي ټولنه شکایت لري. په حقیقت کې فساد یو دی، خو شکلونه او قسمونه به یې مختلف وي. تاسو ښه متوجه سئ، کله چې الله جل جلاله یو شی حرام کړی دی، د هغه شي په بدل او عوض کې یې بل شی حلال ګرځولی دی. مثلا الله جل جلاله سود او ربا حرام کړي دي، خو رانیول او خرڅول یې حلال کړي دي. نو هر هغه څوک چې د ده پر مخ د حلال نکاح لار وتړل سي او دغه طبیعي حاجت ته د رسېدلو حلاله لار نه کړي پیدا، نو خود حرامو ته مخ نیسي او دغه کار حتمي نتیجه دا سوه چې نکاح کول به لږ وي، خو بالمقابل فسق او فساد کول به ډیر وي. نو دغه فساد د ورکولو دپاره یوازنۍ لار دا ده چې د نکاح کولو لارې چارې اسانه سي. هغه اسباب چې د نکاح کولو دپاره خنډ بلل کیږي په لاندې ډول سره دي. د واده د ځنډولو یا ځنډېدلو دپاره لومړی سبب د تعلیمي نظام د مودې اوږدوالی دی. دغه اوسنی تعلیمي نظام د الهي فطرته، د نفسي او انساني طبیعته او د ژوندانه د حقیقت سره مخالف دی. د دې تفصیل په داسې ډول سره کولی سو چې الله جل جلاله جنسي غریزه په ځوان او پیغله کې ایښې ده او د دغې غریزې د ښکاروالي دپاره یې د انساني عمر د 15 کلنۍ شاوخوا مقدره کړې ده. کله چې هلک او نجلۍ دغه عمر ته ورسیږي، په دوی کې ډېر غافله شیان بیداره سي او په دوی کې بیده شیان راویښ سي چې د هغې جملې څخه یو هم شهواني غریزه ده. مګر له بده مرغه زموږ تعلیمي نظام دا لازمه ګرځولې ده چې ځوان او پیغله تر 25 کلنۍ پورې په مکتبو او فاکولتو کې یوازې او بې واده کولو پاته سي.
دا ځکه چې پر 7 کلنۍ مکتب ته داخل سي او 12 کاله بیا د لیسې تر خلاصولو پورې تعلیم کوي چې دا ټوله 19 کاله سوه او په فاکولته کې بیا د 4 کلونو څخه نیولې بیا تر 7 کلونو پورې پاته کیږي چې دغه وخت یې نو عمر تر 23 یا تر 28 کلونو پورې رسیږي. که چیرې پس له دغه اولني تعلیمه نور هم د لوړو تحصیلاتو دپاره بهرنیو ملکونو ته ولاړ سي نو دغه دوره یې 3-4 کاله نور هم د ده له عمره څخه اخلي چې په دغه وخت کې عمر د 10 کلونو په شاوخوا کې وي. اوس نو تاسې ووایاست چې دغه 10-15 کاله د ځوانۍ عمر چې د شهوت او هیجان وخت دی پر دغه مجرد او بېواده انسان که نارینه وي که ښځه څنګه تېرېږي، خاصتا چې دوی بیا په داسې چاپېریال کې هم ژوند کوي چې هلته جنسي غوښتنې ډېرې وي او که بیا دغه ځوان کفري ملکونو ته سفر وکړي هلته بیا دغه غوښتنې نورې هم زیاتېږي. زه دا پوښتنه نه کوم یا دا نه وایم چې په دغه 10 یا 15 کلونو کې ځوانان او پیغلانې څه کوي، بلکې خبره د واده کولو ده. زه وایم دغه ځوان یا پیغله څنګه کولی سي چې واده وکړي، خاصتا چې دی بیا د دغه تعلیمي نظام په حکم سره دې ته اړ او محتاج دی چې بې له کسبه او بې له ګټلو به هم پاته وي او تر 10 کلنۍ پورې د خپل پلار یا خپلې کورنۍ د اوږو بار وي. دا هم هر چاته معلومه ده چې پس له دغه 10 کلونو څخه څو نور کلونه هم باید دی د واده د مصارفو د پوره کولو دپاره پیسې ټولې کړي نو خود عمر یې 15 کلونو ته ورسېږي. داسې ډېر لیدل سوي دي چې دغه کسان پس له دغه عمره بیا د واده کولو هیڅ قصد او اراده نه لري. دا ځکه چې هغه شهواني قوت چې دی یې واده کولو ته تشویقاوه د ده سره کمیږي او هغه جنسي غریزه یې سړیږي او دا هغه وخت دی چې د ده ځواني ده ته شا ورګرځولې وي. نو زما په ګمان د واده نه کولو او ځنډېدلو لومړنی سبب دغه تعلیمي نظام دی. مګر په پخوا کې چې خلق په زراعت او تجارت اخته وه، یو ځوان که څه هم 20 کلنۍ ته به نو رسېدلی خو د ګټې او تجارت خاوند به سو نو به یې هم واده وکړي او هم به پلار او د کورنۍ خاوند و او ډېرې نجونې د خپل عمر په 14 او 15 کلنۍ کې واده کېدې. د واده د ځنډېدلو دوهم سبب دغه زموږ ناوړه عادتونه او رواجونه دي. موږ داسې عادتونه او رواجونه لرو او ورځ په ورځ نور هم پر زیاتوو چې په هغو سره د ناوې او زوم د دواړو کورنۍ خرابېږي او دا داسې رواجونه دي چې په هغو کې د یوې کورنۍ دپاره نه ګټه شته او نه خیر، بلکې هغه ټوله د فخر، اسراف او سیالیو دپاره کېږي. دغه د نن ورځې په مهرونو او ولورونو کې بې اندازې زیاتوالی، همدارنګه هغه ډېر او بې ځایه سامانونه چې ناوې ته د خپلې کورنۍ له طرفه ورکول کېږي چې ډېر ځله په هغو سامانونو کې داسې شیان موجود وي چې ضرورت خو هیڅ کله نه ورته پیدا کېږي، بلکې د زوم کورنۍ په خپل کور کې د ایښولو ځای هم نه لري. د واده د ځنډېدلو دریم سبب دغه زموږ بې ځایه او بې له ضرورته په یوه نامه او بل نامه د مناسباتو د ورځو ډېرول او پیدا کول دي. یوه یې د غوښتنې یا شیرینۍ ورځ ده، یوه یې د دسمال ورځ ده، یوه د چلې د الیشولو ورځ ده، بله بیا د نکروزو شپه ده، بیا نو د واده شانداره ورځ په پسې ده، تر هغه وروسته بیا درېیمه ده او تر دې وروسته بیا یو د بله د سیالیو ډکې مهمانۍ دي او دغه هر مناسبت مو د سیالیو او له اسرافه خالي نه دی. تر داسې حده چې په هر مناسبت کې په زرهاو پیسې خرڅېږي
او داسې خلق پکښې یو ځای کېږي چې یو د بله سره نه تفاهم لري نه دوستي او ښایي ډېر ځله داسې کسان هم پکښې یو ځای سي چې مخکې یې هېڅکله نه وي سره لیدلي خو د ښځو محفلونه مو بیا د دې دپاره دي چې هره یوه خپل زر او زیور ګران قیمته لباسونه او بې ځایه فیشنونه پکښې ښکاره کړي او د نورو پر لباسو بې ځایه عیبونه ووایي همدارنګه د بې ځایه مصرفونو په قطار کې هغه مناسبات یا میلمستیاوې دي چې په مختلفو نومونو سره یادیږي او په دغو میلمستیاوو کې هغه جبري او لازمي تحفې او سوغاتونه کښته پورته کیږي چې په جلا جلا نومونو سره یادیږي چې کله کله د دغو تحفو قیمت د مهر تر اندازې زیات وي او د زوم او ناوې د کورنیو دپاره د سرګردانیو سبب ګرځي دا بلا هم درته ووایم چې دغسې د سیالیو ودونه او د هغو د مناسباتو پوره کول پر هغه چا هم لوی او دروند بار وي چې د ده د قریبانو څخه د یوه ځوان واده وي یا یوه پیغله ودیږي دا ځکه چې دی بیا د خپلې کورنۍ دپاره د نوو جامو او لباسو رانیولو ته مجبوره دی او د دغه نوو جامو قیمت به هم د هغو پیسو څخه ورکوي چې د خپلې کورنۍ د ډوډۍ یا د نورو ضروریاتو د پوره کولو دپاره ایښې وي داسې ډېر قومونه او ملتونه شته چې د هغو د ځوانانو ډېره حصه د حلال نکاح خاوندان دي دا ځکه چې په هغو ملتونو کې د واده کولو لارې چارې ډېرې اسانه وي خو له بده مرغه زموږ په ملک او وطن کې د دغو درنو مصرفو د رواجولو او ډیرولو په سبب د ځوانانو او پیغلانو دپاره حرام اړیکې 100 ځله تر حلال نکاح اسانه دي خو زه دغه جمله په ډیر شرم او حیا سره وایم چې ځینو پلرونو او د کورنیو مشرانو د دغو حرامو اړیکو دپاره لارې چارې اسانه کړي دي دا ځکه چې مشران مو له یوه طرفه دغه د ودو د بې ځایه مصرفونو بدیو او ناوړه پایلو ته ځان نه متوجه کوي او له بله طرفه د خپلې کورنۍ دینی او اخلاقي تربیې ته پاملرنه نه لري نو خود یې د حلال نکاح کولو په لار کې په زوزانو ډکې شاخلې ایښي دي د واده د ځنډولو څلورم سبب د واده د نه کولو یا ځنډولو څلورم سبب دا دی چې په ډیرو کورنیو کې میرمنې او د دوی خاوندان یا خو په شرعي اوامرو هیڅ خبر نه دي یا عمل نه پکوي میړه په خپلو هغو حقوقو چې د ده ښځه یې پر ده لري نه پوهیږي او نه یې عملي کوي همدارنګه ښځې ته نه هغه حقوق ور معلوم دي چې د دې خاوند یې پر دې لري او نه هغه حقوق پر ځای کوي نو په دغه سبب ډیرو کورنیو ته جنگ او جنجال ورننوتی د خاوند او میرمنې ژوند د داسې مشکلاتو ډک سو چې څوک یې د زغملو توان نه لري تر داسې حده چې د کورنیو د اختلافونو دعوې تر شرعي محکمو پورې ورسېدې نو ځینو بې واده ځوانانو یا په کورونو کې ناستو پیغلانو چې دغه د خواشینۍ ډک حالات واورېدل او په خبر سوه نور یې هم د واده کولو څخه زړه تور سو د واده د ځنډېدلو یا واده نه کولو پنځم سبب د اخلاقو فاسدوالی دی هغه دا چې ځوانان مو په ډېره اساني سره د فحشا عملي کولو ته ځان رسولی سي په یوه قوم کې چې شرعي معلومات نه وي او که دغه معلومات هم وي خو د الله جل جلاله بیره نه وي موجوده په هغه قوم کې فضائل او رذائل سره یو شی سي له بده مرغه نن ورځ د مسلمانانو په ډیرو ټولنو کې د الهي بیرې د نه موجودیت په سبب ځینې فاسد اخلاق او د ټولنې د نړولو کارونه
په خپلو اصلي نومونو سره نه یادیږي، بلکې د هغو نومونو پر ځای نور ښایسته نومونه ورته ایښول سوي دي، لکه ډم او رقص کوونکي ته چې هنرمند وایي، هغو بې حیا اشعارو ته چې فسق او فساد په نشریږي ساز او موسیقي وایي، شرابو ته روحي مشروب وایي، د نارینه او ښځې حرام او ناروا اړیکو ته دوستي او رفاقت وایي. څرنګه چې ځوانانو ته د دوی په کورونو کې دننه، ځکه نن ورځ د نامحرمو دوستانو ترمنځ د قرابت په نامه ستر او حجاب له منځه تللی دی، نو ځوانانو ته د دوی په کورونو کې دننه او تر کورونو د باندې د شهواني غوښتنو پوره کول موجود او ډیر دي، او په ډېره اساني سره هغه ته ځان رسولی سي، نو ځکه یې د واده کولو څخه مخ اړولی دی. کله چې د یوه ځوان شهوت په مفته او په اساني سره دفع کېدلی سي، نو د واده کولو درنو مصارفو او مشکلاتو ته هیڅ ضرورت نه لري، او کله چې بې له هغو اختلافاتو چې د ښځې او خاوند په منځ کې پیښیږي دی خپلې شهواني غوښتنې پوره لاسته راوړلی سي، نو واده کولو ته څه ضرورت پاته کیږي. یو ځل بیا وایم چې د واده د نه کولو یو سبب دغه په پټه او ښکاره سره د فحشا موجودیت او هغه اسانتیاوې دي چې موږ په وجود راوړي دي، تر څو زموږ د ټولنې څخه دغه د ښځو او نارینهو حرام او ناروا ګډ ژوند ورک نسي، ځوانان او پیغلانې به مو بې له واده کولو په کورونو کې ناست وي. د واده د نه کولو یا ځنډولو شپږم سبب دا دی چې زموږ د ټولنې ځوانان یو د بل سره په ډیرو شیانو کې فرق لري. څوک غني او مالدار دی، څوک فقیر دی، څوک تعلیم لري او څوک بې تعلیمه دی، څوک تقوا لري او څوک ځان نه خبروي، څوک د ژوندانه په کارونو کې جدیت لري او څوک بې پروا دی، او داسې نور فرقونه. همدارنګه زموږ په پیغلانو کې د دغو ځوانانو دپاره د دوی مثل پیدا کیږي. نو که هر ځوان د داسې پیغلې سره واده کول وغواړي چې هغه د ده سیاله او په اجتماعي حالاتو کې ورسره یو شی وي، نو به دغه کورني اختلافونه چې نن ورځ یې موږ وینو نه پیښېدلی. که موږ په خپل منځ کې داسې یو صالحه ډله ولرو چې ځوانان واده کولو ته تشویق او ترغیب کړي، او بیا هر یوه ته داسې کورنۍ وروښیي چې د ده د حال سره برابره او مناسبه وي، نو دغه د واده کولو مشکلات به مو تر ډېره حده حل سوي وای. خلاصه د خبرې دا سوه چې یوازې زموږ په ټولنه کې نه، بلکې په ډیرو اسلامي ټولنو کې دغه د واده د ځنډېدلو فساد موجود دی، او د هغه سبب هم د اخلاقو خرابي ده. نو تر کومه وخته چې دغه د اخلاقو اصلاح منځته را نسي، د واده د ځنډېدلو ناروغي نه اصلاح کیږي. لکه څرنګه چې مخکې وویل سوه، لومړی سبب یې دغه زموږ سره موجود تعلیمي نظام دی، او بیا دغه ناوړه عادتونه چې په ولورو، مهمانیو، هدیو او سوغاتو کې رواج سوي دي، دا داسې بې ځایه مصرفونه دي چې په شروع کې هر څوک نسي زغملی، او بیا د دغه بې ځایه مصرفونو په سبب د ښځې او خاوند ترمنځ د محبت او الفت پر ځای شخړې او نفرت منځته راولي. بیا هم موږ په خپله ټولنه کې داسې نصیحت کوونکي خلک نه لرو چې د ښځې غوښتونکو ته دې هغه د ده سره وړ او مناسبه پیغله وروښیي، او ځوانانو مو د کمال پر ځای جمال خوښ کړی دی، او د دین پر ځای مال خوښ کړی دی، د حیا او حشمت پر ځای ناز او نخرې خوښې کړي دي. د واده کولو په لار کې څه نور خنډونه. ورونو، د عربي ملکونو یو مشهور ادیب او لوی عالم شیخ علي الطنطاوي رحمه الله
په خپل هغه کتاب کې چې د مع الناس په نامه سره یادیږي وایي زما په حضور کې دغه اوس 2 لیکه پراته دي چې یو یې د یوه داسې ځوان له طرفه راته لیکل سوی دی چې مامور او موظف دی او بې له تنخواه نوره ګټه او عاید نه لري خو دوهم لیک یې د یوې ځوانې پیغلې له طرفه څخه دی د اول لیک لیکونکی زموږ د ټولنې د مشکلاتو څخه تر ټولو لوی مشکل بیانوي او د دوهم لیک لیکونکی د دغه مشکل څخه د وتلو لار بیانوي نو شیخ علي الطنطاوي رحمه الله وایي که ما په خپله د دې دپاره کوښښ کړی وای چې ما ته دې دغسې 2 لیکونه چې یو لیک دې مشکل بیانوي او بل لیک دې د هغه مشکل حل بیانوي په یوه ورځ کې راورسېږي دا کار به نه وای سوی مګر دا یو عجیبه تصادف دی چې اوس دغه 2 لیکونه زما مخ ته پراته دي دا ګمان مه کوئ چې زه دغه موضوع په خیال او فکر سره جوړوم بلکې دا یو واقعیت دی او په دغو لیکونو کې د لیکونکو نومونه او ادرس هم لیکل سوي دي خو زه د هغو یادونه نه کوم د اول لیک لیکونکی وایي زه یو کوچنی مامور یم چې تنخواه مې تر 200 لیرې نه زیاتېږي زه په نسب لوړ او د ښو اخلاقو خاوند یم دا مې خوښه ده چې په واده کولو سره ځان د حرام او ناروا کولو څخه وساتم او د ځان دپاره یوه کورنۍ جوړه کړم نو اول چاته چې مې مرکه وکړه او هغو زما په باره کې پوښتنې او معلومات وکړه زما په دین او اخلاقو کې یې بدین نه کړه پیدا خو یوازنی عیب یې دغه وایه چې تنخواه یې لږ ده دوهم وار مې بل ځای مرکه وکړه او په شروع کې مې هغه خلک په دغه خبر کړه چې تنخواه مې لږ ده هغې کورنۍ وویل تنخواه څه اعتبار لري آیا دغه دوستي خرڅول او رانیول دي چې په هغه کې د قیمت پوښتنه کیږي موږ ته مال اعتبار نه لري نو زه هم خوشحاله سوم او نږدې وه چې دغه دوستي سره ورسېږي مګر دلته بیا دوی وویل چې زوم ښایسته نه دی حال دا چې زه وایم زه ښایسته یم دریم ځای مې بیا مرکه وکړه او هغې کورنۍ ته مې وویل زه نه حال در څخه پټوم او نه بیا وروستنی جنجال غواړم زه یو کوچنی مامور یم تنخواه مې تر 200 لیرې نه زیاتېږي او شکل مې دغه دی چې تاسې یې وینئ هغې کورنۍ وویل زموږ ستا شکل او ستا تنخواه قبول دي او تا ته ښه راغلی وایو مګر حقیقت نه در څخه پټوو د دغې نجلۍ د بلې خور مهر 4000 لیرې وو او موږ نسو کولی چې د دې مهر د دې د خور تر مهر لږ کړو کله چې ځوان د 400 لیرو نوم واورېدی نو یې وویل السلام علیکم د خدای په امان ځوان وایي بیا مې 4م ځای مرکه وکړه او دلته مې ورته وویل زما تنخواه دونه ده او شکل مې دغه دی چې تاسې یې وینئ او تر 1000 لیرو زیات مهر نسم در کولی هغو وویل الله دې راوله زموږ دغه شیان قبول دي خو پس له ډیرو اوږدو او برداره خبرو د نجلۍ کورنۍ وویل چې ته به د خپلې کورنۍ سره نه اوسېږې بلکې د ځان دپاره به جلا کور په کرایه اخلې او یوه د خوب خونه به جوړوې سړي چې دغه خبرې واورېدې تر هغه 4000 مهر یا ولور دغه کار دروند او مشکل و نو دغه ځای هم پرېښاوه او 5م ځای مرکه وکړه هلته یې هم خپل حال ټوله واضح او ښکاره ورته ووایه هغو هم ټول شیان قبول کړه او شیریني یې ورکړه ځوان وایي د دغه کار دپاره مې هغه د ضرورت پر اندازه پیسې برابرې کړې اوس د دسمال او واده کولو په فکر کې وم خو په آخرنیو وختونو کې د ناوې کورنۍ د دغې دوستۍ څخه انکار وکړي دا ځکه چې هغوی ته معلومه سوه چې زما مور صحرایي غوندې ده د مهمانیو په مناسباتو نه پوهیږي او هغه یې
پر یوه ډېر بد کار ولیده. هغه دا چې د دسمال په مجلس کې یې د غوښو د خوړلو پنجه د خټکي په خوړلو کې استعمال کړه او د چایو د څښلو سره یې پوشهار یې کاوه. شیخ علي طنطاوي رحمه الله وایي چې د لیکونکي د خپلې صحرایي مور یوه بله ګناه هېره سوې وه چې ویې لیکي. هغه دا: هر کله چې زما مور خواړه خوري زه نه یې شوري. نو دغه ځوان چې له هره ځایه په یوه او بله بهانه جواب کړل سو، د واده کولو فکر یې له سره وایستی او د ښځو د طبقې څخه یې بد راغله، تر څو چې سودایي او وسواسې وګرځوي او خپل لیک یې په ډیرو درنو او تودو بدویلو پای ته رسولی و او د لیک په آخر کې یې بیا هم پر پیغلانو او د هغوی پر پلرونو او پر ټوله ټولنه ډیر بد ویل. د مضمون لیکونکی شیخ علي طنطاوي وایي: زه هم د هغو کسانو څخه یم چې د دغسې کارونو پر کوونکو بد وایم او هر څه چې هغه دوهم لیک و د هغه لیکونکی وایي: زه یوه د هغو درو خوندو څخه یم چې زموږ د ورور په پالنه کې ژوند کوو. دغه ورور مو پر موږ د نفقې له طرفه تنګین نه راولي، خو کله چې یو مرکه کوونکی راسي هغه په رنګارنګ حیلو او عیبونو سره جوابوي. د یوه په اړه وایي: دا جاهل دی، زما سیال نه دی. د ده په فکر دی خپل ځان محترم او عالم بولي. د بل په اړه بیا وایي: دا بخیل دی، زه بیریږم چې زما پر خور به تنګي راولي. د دریم په اړه بیا وایي: دا د نامعلومې کورنۍ څخه دی. د بل په اړه بیا وایي: دا اسمان راغورځولی او مځکې تکیه کړی دی. زه پر دې بیریږم که مو یو وخت د ده سره په کورني موضوعاتو کې اختلاف راغلی، داسې څوک به نه کړم پیدا چې د ده سره د ده د ګزارې په اړه خبرې وکړي. د بل مرکه کوونکي په باره کې بیا وایي چې د ده د کورنۍ د غړو یا افرادو شمیر زیات دی، مور لري، خور لري او ورېنداره لري. زه بیریږم چې زما پر خور به ظلم وکړي او که بیا داسې مرکه راغله چې د هغې دپاره یې عیب او علت نه کړی پیدا، نو ډېر زیات مهر ورته ووایي او درانه شرطونه پر کښېږدي. د مضمون لیکونکی شیخ علي طنطاوي وایي: دغه پیغله زما څخه مشوره غواړي او هم د دغسې حالاتو څخه پناه او ساتنه غواړي او دا بیره هم ورسره ده چې د دې دغه حال ښکاره او اظهار نسي، ځکه بیا به یې ورور ناراضه سي او د دې دپاره به هیڅ مرکه کوونکی قبول نه کړي او دا به د ټول عمر دپاره د خپل ورور د کور میلمنه او بې میړه پاته سي. محترمو اوریدونکو، دغه دوه لیکه وه او دا زموږ د ژوندانه هغه لوی مشکل و. په پیغلانو نجونو کورونه ډک دي، د واده په انتظار شپې او ورځې تېروي او بې میرمنې ځوانان مو په لارو او کوڅو کې په واده پسې ګرځي. خو له بده مرغه د دغو دوو ډلو ترمنځ داسې یو لوی مانع شته چې حلال یو ځای کېدلو ته یې نه پرېږدي او دغه مانع پلرونه دي، مګر د حرام یو ځای کېدلو دپاره بیا کم مانع او حجاب نسته. زما په دغه خبره سره ټول پلرونه نه دي مقصد، بلکې هغه کسان یادوم چې د نن ورځې په نړۍ کې یې دغه وژونکې وبایي ناروغي نشر کړې ده. دا هغه ناروغي ده چې اخلاق له منځه وړي او د ناموس دیوالونه نړوي او د دغې ناروغۍ د علاج دپاره بې له واده کولو بل علاج او بل خلاصونکی نسته. نو هر هغه څوک چې د حلال نکاح پر اسانه کولو قدرت لري او یوازې دا نه چې نه یې اسانه کوي بلکې نور هم په دغه لار کې مشکلات جوړوي، نو دا هغه څوک دی
چې د دغې وبایي ناروغۍ د ډېرولو او نشرولو سبب دی. او دا هم باید درته معلومه وي چې د دغه کار خطر او ضرر هم ځوانانو او هم پیغلانو ته متوجه دي، خو خطر یې پر پیغلانو ډېر زیات دی، ځکه ځوان خپل جنایي عمل ترسره کوي او پر خپله لار ځي، مګر پیغله هغه څوک ده چې د دغه جنایت وروستنۍ نتیجې به هم پر غاړه اخلي. او زموږ ټولنه هم داسې ټولنه ده چې ځوان ته بخښنه کوي او وایي ځوان و، یوه ګناه ځینې پېښه شوه او توبه یې وکړه، خو ښځې ته هېڅکله بخښنه نه کوي او نه یې توبه قبلوي. نو که د نجونو په پلرونو کې عقل وای، د خپلو لوڼو په واده کولو کې به یې تر اندازې زیات کوښښ کولی. زه نه وایم چې پلرونه د خپلې لوڼې په شا وګرځوي او د واده کولو دپاره دې نارې پر وهي، یا دې یې لومړني غوښتونکي یا مرکه کوونکي ته ورکړي، بلکې د عقلي او شرعي اصولو متابعت دې وکړي. د غوښتونکي دین او اخلاقو ته دې وګوري، که یې د دین او اخلاقو څخه راضي وو، د زوم د کورنۍ د عاداتو او عقیدې څخه راضي وو، د غوښتونکي او د نجلۍ کورنۍ سره ورته وه، د مالدارۍ او غریبۍ اندازه یې تقریبا سره یو شی وه، غوښتونکي کولی سوای چې د نجلۍ د ژوند شرایط داسې ور برابر کړي لکه د دې د پلار په کور کې چې برابر وه، بس نو قبول دې کړي. راغلو د مهر مسئلې ته. مهر داسې یو شی دی چې د هغه څخه چاره نسته، مګر باید په داسې منځنۍ اندازه کې وي چې نه پر زوم درنیږي او نه د نجلۍ حق ضایع کیږي. هو مهر لازم دی، مګر هغه شیان چې نه لازم دي او نه د غوښتنې وړ دي او دغه غیر لازمي شیان د واده کولو په لار کې مانع او دیوال وګرځي، دا نو هغه بد عادتونه دي چې په نکاح او ودونو کې رواج سوي دي، او دا هغه رواجونه دي چې یوازې د ښځو طبقه د هغو پوښتنه کوي او هغه غواړي. خو په حقیقت کې د ناوې او زوم دپاره باید هغه شیان آماده کړل سي چې د دوی په ټوله ژوند کې دوی ته ګټه رسوي، او هغه رواجي شیان باید پرېښول سي چې نه اوس ګټه لري او نه په وروسته کې، بلکې یوازې د فخر او سیالۍ دپاره کیږي، ځکه دغه عادتونه او رواجونه تر مهر په ګرانه تمامیږي او ښایي د دواړو کورنیو د خرابېدلو سبب وګرځي. هو د واده د شپې د مهمانۍ څخه چاره نسته او دغه مهماني سنت هم ده، مګر مصیبت او د کور خرابېده په هغه بېځایه مصرفونو، په هغو جامو او لباسو کې دي چې د دغه واده دپاره رانیول کیږي. ځینې ښځې وایي زه هغه جامې واغوندم چې په پلاني واده کې مې اغوستې وې او هغه جامې به زما سره په کلونو پرتې وي. د ناوې مور خو هېڅکله هغه جامې نه اغوندي چې د هغې بلې لور په واده کې یې اغوستې وې. دا څونه لوی عیب دی چې خلک یې په یوه جوړه کالو کې دوه واره وویني. دا نو یوازې د ناوې یا د زوم په مور پورې تعلق نه لري او نه یې د دوی د کورنۍ په نورو غړو پورې لري، بلکې هره ښځه چې دغه واده ته ورځي هغه ښځه خپل خاوند د نوو جامو یا لباسو رانیولو ته مجبوره کوي. مقصد دا چې یو واده د سلهاوو کورنیو د ژوند د خرڅ او مصرف موازنه ورخرابوي، او ډېر ځله داسې هم پیښیږي چې دغه د لباس موضوع دی تر داسې حده ورسیږي چې د ښځې او د هغې د خاوند ګډ او کورنۍ ژوند یې ورتریخ کړي. خبره یوازې د نوو جامو یا لباسو نه ده، بلکې په دغسې مناسباتو کې په ګلانو هم ډېرې پیسې مصرفیږي. د کتاب لیکونکی وایي ما داسې واده هم لیدلی دی چې په هغه کې د هغو ګلانو قیمت چې په دغه واده کې استعمال سوي وه 2000 لیرو ته ورسېدی،
او تاسې پوهیږئ چې د دغه 2000 لیرو د ګلانو پای څه و؟ څرنګه چې د دغو ګلانو د ایښولو دپاره ځای نه و، نو یې یو پر بل سربیره کوټه کول او 2 ورځې وروسته یې د دغو ګلانو دپاره یو موټر کرایه کوي چې د 2000 لیرو ګلان پر انبار وغورځوي. حال دا چې زموږ په ښار او وطن کې داسې 2000 کورنۍ شته چې د یوې لیرې په امید شپې تېروي. همدارنګه په ځینو هغو مناسباتو کې چې موږ یې د دسمال په نامه سره یادوو، هغه هدیې او تحفې چې راغلو کسانو ته ورکول کیږي په داسې شیانو کې ایښول کیږي یا په داسې شیانو پوښیږي چې د هغه پوښ قیمت یې تر 500 افغانیو پورې هم رسیږي، او دغه بکسه یا دغه پوښ پس له خلاصولو غورځول کیږي. اوس نو تاسو فکر وکړئ چې په یوه مناسبت کې د راغوښتل سوو کسانو شمیر 100 نفرو ته ورسیږي، دغه بې ځایه او بې فایدې مصرف یې څو افغانۍ سو؟ دا د هغو کسانو حالات بیان سوه چې اقتصادي حالت یې په منځنۍ یا متوسطه درجه کې وي، خو د مالدارانو په هغو مناسباتو کې چې په لویو سالونونو کې ترسره کیږي او په سوو خلق ورته راغوښتل کیږي، هلته خو بې ځایه اسراف، ساز او موسیقي، عکسونه او فلمونه او نور د مالونو ضایع کول په هغه اندازه سره وي چې زه یې حسابلی نسم. خو الله جل جلاله به د هر اسراف کوونکي سره د یوه ډالر د یوې افغانۍ او کالدارې حساب وکړي. کشکې خبره په دغې یوې میلمستیا سره چې د دسمال په نامه یادیږي پای ته رسېدلی، بلکې تر هغه وروسته نور هم ډېر محفلونه او مهمانۍ جوړیږي چې د نکروزو د شپې په نامه، د واده په نامه، د درېیمې په نامه او د تخت د ولاړېدلو په نامه یادیږي. په دغو مهمانیو کې ځینې داسې محفلونه هم شته چې هلته بیا د ناوې او زوم کورنۍ ته تحفې او هدیې د مخپېټک په نامه ورکول کیږي چې دا بیا یو بل زحمت او مصیبت دی. کله چې ستا کره واده یا یوه خوشحالي وي، تا ته داسې شیان د هدیې په نامه چې اصلا پور دی درکول کیږي چې ته هغه شي ته هیڅ ضرورت نه لرې او نه د هغه شي څخه کومه ګټه اخیستلی سې، خو کله کله بیا دغه هدیې او تحفې تکرار هم سي. د مثال په ډول دیوالي ساعتونه 10 دانې درته راوړل سي او ته په ټوله کور کې 4 یا 5 خونې ولرې، نو ته باید په دغو نورو زیاتو ساعتونو څه وکړې؟ که چیرې دغه ساعتونه چې ته ضرورت نه ورته لرې خرڅ کړې، بیا عیبونه در باندې ویل کیږي، او که یې درته کښېږدې نو نه پوهېږې چې څه په وکړې. بیا د دغه پور چې د هدیې په نامه سره درکول سوی دی غوښتنه په داسې وخت کې درڅخه کیږي چې تا د هغې میاشتې دپاره د خپلې کورنۍ خرڅ او مصرف په ډېر تکلیف، کم کاڼي او سرې ترازو سره برابر کړی وي، نو خود د دغه پور په اداینه ستا هغه ټول حسابونه چې د دغې میاشتې د مصارفو دپاره دې کړي دي در عبث او بې ځایه کړي. دا ځکه چې ستا د ښځې له طرفه ناڅاپه درته وویل سي چې 1000 افغانۍ د پلاني د لور د مخپېټک دپاره راکړه، او ته د بېوسۍ او مفلسۍ په حالت کې ووایې دا چې د پلاني په کور کې د هغه د لور د واده په سبب خوشحالي وي، آیا پر ما دا لازمه ده چې د هغه د خوشحالولو دپاره خپل اولادونه وږي پرېږدم؟ خو ستا د ښځې د خوا درته وویل سي چې آیا هغه دې هېر سوه چې ستا د لور په واده کې یې ستا لور ته یوه ګران قیمته ګلدانۍ هغه چې د چیني څخه جوړه سوې وه ورکړه؟ او ته د خپلې ښځې په جواب کې ووایې آیا ما د هغو څخه دا وغوښتل چې زما لور ته دې هغه قیمت بها د چیني ګلدانۍ په هدیه کې ورکړي، او ما د هغې ګلدانۍ څخه څه ګټه واخیستل؟ هغه ګلدانۍ خو ما د خپلې لور په کور کې کښېښول، نه زما په کور کې. که مې بیا چیرې په خپل کور کې ایښې وای، نو د هغې څخه څه فایده را رسېده؟
بې له دې چې هر وخت به مې زړه ورسره رېږدېدلی چې یا زما لاس دې ونه موښلي یا یې ماشومان لاندې راونه غورځوي او ماته سي. ښځه دې درته ووایي د دغه مخپېټکه څخه هېڅ چاره نشته، دا شرم او پیغور دی. تر هغو دې ښځه درته غږېږي چې د غوږو پردې دې در پرې کړي، څو په آخر کې تسلیم سي او سپین بیرغ پورته کړي او له مجبورۍ دې ښځې ته ووایه واخله دغه 1000 افغانۍ واخله، پردیو خلکو ته زما د عیال په ډوډۍ هدیې او تحفې ور رانیسه او د عقل سره د خدای په اماني وکړې. ورونو، دغه بې ځایه عادتونه او غیر معقول رواجونه کم چې په عام ډول ټولې ښځې او په خاص ډول د نجونو میندې د هغو ساتنه کوي او د هغو څخه دفاع کوي، همدارنګه هغه ناپوهۍ چې د ځینو پلرونو په سرو کې پرتې دي د حلال نکاح دپاره خنډونه او د ځوانانو د ودو د مخنیوي لپاره لوی سببونه دي. که موږ د دغه ډیرو لوی محفلونو څخه ځانونه وساتو او په خپلو محفلونو کې یوازې پر هغه نږدې دوستانو کفایت وکړو او بیا د خپلو مناسباتو څخه دغه بېځایه مصرفونه چې هیڅ ګټه نه لري وباسو، ژوند به مو آرام او هوسا سي. که موږ د عقله څخه کار واخلو نو د ناوې هغه کمیس ته به احتیاج نسي پیدا کم چې فقط د یوې شپې دپاره اغوستل کیږي او بیا په المارۍ کې داسې ځړول کیږي لکه د انسان هډوکي چې د طب په فاکولته کې سره اوډل سوي وي. آیا دا د عقل کار دی چې په زرهاو پیسې پر هغو جامو ورکول کیږي چې هغه د یو ځل دپاره اغوستل کیږي؟ موږ باید د واده په ټولو مصارفو کې فکر وکړو. کم شی چې د ناوې او زوم دپاره د دوی په کورني ژوند کې ګټور وي او دوی د هغه د قیمت د ادا کولو قدرت هم ولري هغه دې قبول کړل سي، او کم شی چې یوازې د خلکو د خوښۍ دپاره او د ځان د ښکاره کولو دپاره استعمالیږي لکه دغه د ناوې د واده د شپې کمیس یا د ګلانو ګېډۍ یا د شیانو ګل پوښه کول، دا باید د تل دپاره پرېښول سي. هو، زموږ څخه د هر یوه دا خوښه ده چې خلک ښه پر ووایي، مګر د دغه ښو ویلو دپاره په زرهاو پیسې خرڅول ناپوهي ده او د دغې جملې قیمت چې خلک ووایي ښه کمیس یې اغوستی و یا ښه ګلان یې راوړي وه تر دغه لږ او کم دی چې موږ یې د دغې جملې دپاره مصرفوو. شیخ علي طنطاوي رحمه الله وایي که وغواړم چې د هغو 2 لیکونو چې د بحث په شروع کې یاد کړل سوه لیکونکو ته مشوره ورکړم نو به د اول لیک لیکونکي ته ووایم که تا داسې چاته مرکه کړې وای چې تا هغه پیژندلی او هغوی ته پیژندلی او دوی ستا مثل او سیال وای نو به یې تا ته جواب نه وای درکړی او نه به یې ستا پر مال او ستا پر شکل او ستا پر مور او ستا پر پلار عیبونه ویلی. او د 2م لیک لیکونکي ته وایم که چیرې ستا د غوښتنې دپاره داسې څوک راسي چې هغه صالح انسان او په ښو اخلاقو ښایسته وي او ستا ورور په یوه او بله بهانه ستا د واده کولو څخه منع وکړي نو ته قاضي ته رجوع وکړه چې هغه ستا ولی او نکاح کوونکی وګرځي. محترمو اوریدونکو، د اخلاقي فساد اصلاح تر هغو پورې نسي راتلای تر څو چې د واده کولو لارې چارې اسانه نسي. زه فکر کوم هر هغه څوک چې د واده کولو دپاره کوشش کوي د هغه ټوله کارونه په خیر او نیکیو کې حسابل کیږي. د ده کوشش د کرامت او فضیلت دپاره دی او لکه دی چې د الله جل جلاله په عبادت او د وطن په خدمت کې ولاړ وي. ای هغه څوکه چې ستا سره پیغلانې لوڼې یا خویندې وي هغه مرکه کوونکی چې دینداره او د ښو اخلاقو خاوند وي مه جوابوه او مه یې په ډېرو غوښتنو بېزاره کوه. ای ځوانانو، پر واده کولو تلوار وکړئ
ځکه تاسې ته د فرایضو تر ادا کولو وروسته او د حرامو کارو تر پرېښولو وروسته بل ښه کار نه دی پاته بې له دې چې واده وکړئ. دا ځکه چې په واده کولو سره تاسې خپل دین او ښه اخلاق ساتئ. ای د ښار مخورو او هوښیارانو، ای د اصلاح خوښونکو مشرانو، ای د قلم خاوندانو، ای د منبرو خطیبانو، په خپلو لیکنو او بیانیو کې، په خپلو مشورو او لارښوونو کې واده کول یا واده کولو ته د خلقو تشویقول لومړنی شی وګرځوئ. دا ځکه چې د ټولنې د اصلاح دپاره د شر او فساد د ورکولو دپاره هغه تر ټولو ښه لار همدغه ده. الله جل جلاله دې د دغه کار توفیق درکړي. ای د لور پلاره، د بحث په آخر کې دغه یوه حدیث شریف ته او د هغه شرح ته په پوره غور سره توجه وکړه. په هغه حدیث شریف کې چې ابن ماجه یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن ماجه. يعني کچیری ستاسې د لور یا خور د نکاح کولو دپاره داسې څوک درته راسي چې تاسې د هغه غوښتونکي په اخلاقو او دین راضي یاست، نو یې نکاح ورسره وتړئ، ور واده یې کړئ. که تاسې دغه کار ونه کړئ، په نام او نشان پسې ګرځئ، ډېر مهر، ډېرې پیسې، امریکا او جرمن غواړئ، نو دا به په مځکه کې لوی فساد او لویه فتنه وي. مسلمان وروره، دا خو درته معلومه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر د الله جل جلاله امر دی. اوس دغه یوه مثال ته هم پوره متوجه شه. ته یو ښه وفاداره او مخلص داسې مریی یا نوکر لرې چې تا خوښ لري، ستا د نعمتو شکر ادا کوي او هم دې هر امر مني. دغه مریی ته دې یو امانت ورکړي چې دغه امانت احمد ته ورکړه او دغه مریی دغه ستا امانت د احمد پر ځای محمود ته ورکړي. آیا ته به په دغه کار د ده څخه ناراضه نه سې؟ همدارنګه ته ای پلاره د الله جل جلاله بنده یې او ځان ښه سړی هم بولې او لور ستا سره امانت ده. الله جل جلاله تا امر کوي چې دغه لور دې داسې چاته ورکړه چې ته د هغه په دین او اخلاقو راضي یې، ستا په مسلک او مشرب در سره یو شی وي، خو ته دغه امر ونه منې، په غني او مالدار پسې ګرځې، یا دې د لوره څخه تجارتي مال جوړ کړی دی خرڅوې یې، نو ستا په دغه کار سره دې هم خپل رب عز وجل ناراضه کړي او هم دې خپله لور زهیره کړه. آیا ستا لور میږه یا غوا ده چې پر هغه چا یې خرڅوې چې ډېر قیمت درکړي؟ دغه د مهر ډېروالی، دغه د مناسباتو ډېروالی تا ته څه ګټه در رسوي؟ ځکه که دغه واده کامیابه واده و، د خاوند ټول مال ستا د لور دی او د دې مال د خاوند دی، او که کامیابه واده نه و، نو دغه مال چې تا واخیستی ستا لور ته هیڅ ګټه نه رسوي. بې ځایه به نه وي چې د سعید ابن المسیب رضی الله تعالی عنه د لور د واده کولو قصه د خلقو د پوره پوهېدلو دپاره دلته بیان کړل سي. خو لومړی باید سعید ابن المسیب رحمه الله وپېژنو چې څوک و. سعید ابن المسیب رضی الله تعالی عنه د تابعینو د لویو علماو څخه دی. تابعین هغو کسانو ته ویل کېږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې نه وي لیدلی، خو اصحاب کرام یې لیدلي وي او هم یې څه احادیث ځینې اورېدلي وي. خو څوک بیا د تابع کېدلو دپاره یوازې د اصحابو کرامو لیدل
بس او کافي بولي. نو سعید ابن المسیب رضی الله تعالی عنه یوازې دا نه چې د تابعینو څخه دی بلکې د ډېر علم درلودلو په سبب هغه څوک هم دی چې د اصحاب کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین په ژوند او وجود کې فتواوې ورکولې چې دغه فتوا ورکول د ده رضی الله تعالی عنه پر علمیت او د علمي مقام پر لوړوالي دلالت کوي. او اوس قصې ته متوجه سي. امیر المؤمنین عبدالملک ابن مروان قصد او اراده وکړه چې د بیت الله الحرام حج او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسجد او مبارک روضه زیارت وکړي. کله چې د ذی الحجې میاشت رانږدې سوه نو دغه لوی خلیفه د سورلۍ دپاره اوښان سره یوځای کړه او د حجاز پر طرف رهي سو. د امیر المؤمنین عبدالملک ابن مروان سره په دغه سفر کې د ده زامن د بني امیه امیران، ځینې وزیران او د دولت نور مشران هم ملګري وه او دغه لویه ډله په شانداره بدرګه د دمشق څخه مخ پر حجاز او مدینه منوره رهي سوه. دغې شاهي او شانداره ډلې چې به هر ځای واړول هلته به خیمې ورته ودرل سوې، فرشونه به اوار سوه، د علم او نصیحت مجلسونه به د دې دپاره جوړ سوه چې دیني معلومات یې زیات سي او زړونه یې نور هم د حکمت او تقوا د زهد او ریاضت په نور ډک سي. کله چې خلیفه مدینې منورې ته ورسېدی سمدستي یې د نبوي حرم اراده وکړه او ځان یې د سرور کائنات او اشرف المخلوقات صلی الله علیه و آله وسلم په زیارت او په سلام ویلو سره مشرفه کړي او بیا یې په هغه لمانځه سره ځان نیکمرغه کړي چې په روضه مطهره کښې ادا کړي. په دغه مبارک ځای کې یې هغه آرام او اطمینان حس کړي چې تر دغه دمخه یې په هیڅ ځای کې نه و حس کړي. نو یې دا اراده وکړه چې څونه یې په وسه پوره وي هغونه نور هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ښار کې واوسیږي. هغه شی یا هغه کار چې په مدینه منوره کې د امیر المؤمنین ډېر زیات خوښ سو هغه د علم د ښوولو او درسولو هغه حلقې وې چې نبوي مسجد په ډک او آباد و. د دغو حلقو په منځ کې به د تابعینو لوی علما داسې ښکارېده لکه هغه ځلانده ستوري چې د آسمان پر مخ ښکاري. دا د عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه حلقه وه. هغه بیا د سعید ابن المسیب رضی الله تعالی عنه حلقه وه. هغه بیا د عبدالله ابن عتبه رضی الله تعالی عنه حلقه وه او داسې نورې ډېرې حلقې د لویو لویو علماو موجودې وې. یوه ورځ عبدالملک ابن مروان د غرمې د خوبه څخه تر هغه خپل عادت د مخه راویښ سو او نور خوب نه ورتلی. نو یې خپل خاص نوکر ته ورنارې کړه: یا میسره. هغه وویل: لبیک یا امیر المؤمنین. خلیفه وویل: د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسجد ته ورسه او د علماو څخه یو راوغواړه چې څه علمي خبرې راته وکړي. میسره هم نبوي مسجد ته ورغلی او هلته یې شاوخوا وکتل. بې له یوې درسي حلقې چې داسې یو سپین ږیری یې په منځ کې ناست و چې عمر یې تر 80 کلونو زیات و او د علماو د هیبت او وقار علامې په ښکاره وې، بل څوک ونه لیدی. میسره دغې حلقې ته نږدې ودرېدی او هغه شیخ ته یې په ګوته سره اشاره وکړه چې راسه. شیخ نه ده ته وکتل او نه ورته راولاړ سو. میسره څه نور ورنږدې سو او شیخ ته یې وویل: تا ونه لیدم چې اشاره مې درته وکړه؟ شیخ وویل: ما ته دې اشاره وکړه؟ ویل: هو تا ته. شیخ وویل: حاجت دې څه دی؟ میسره وویل: امیر المؤمنین د خوبه راویښ سو او ما ته یې وویل: ولاړ شه په مسجد کې وګوره که دې د علماو څخه داسې څوک پیدا کړي چې زما سره خبرې وکړي
رایوله. شیخ وویل زه د امیر المؤمنین سره د خبرو کوونکو یا د امیر المؤمنین د مجلسیانو څخه نه یم. میسره وویل هغه داسې څوک غواړي چې احادیث ورته بیان کړي. شیخ وویل هر څوک چې یو شی غواړي دی هغه شي ته ورځي، او که خلیفه د دیني خبرو اورېدل خوښ لري په مسجد کې ځای پراخه دی، او حدیث شریف داسې یو علم دی چې هغه ته به څوک ورځي، خو حدیث چاته نه ورځي. میسره هم بیرته ولاړی او خلیفه ته یې وویل په مسجد کې مې بې له یوه شیخه بل څوک ونه لیدی، او هغه ته مې د راولاړېدلو اشاره وکړه، خو هغه راولاړ نه سو. بیا زه نږدې ورغلم او ورته ومې ویل امیر المؤمنین له خوبه راویښ سو او ما ته یې وویل ته ولاړ سه وګوره، که دې په مسجد کې داسې څوک ولیدی چې څه احادیث راته بیان کړي رایوله. خو شیخ په ډېره آرامي سره راته وویل زه د هغو کسانو څخه نه یم چې امیر المؤمنین ته د احادیثو د بیانولو دپاره ورځي، او که امیر المؤمنین د احادیثو یا دینی خبرو اورېدل غواړي په مسجد کې ځای پراخه دی. عبدالملک ابن مروان پس له څه وخته یو سوړ تر خولې وایستی او دننه کور ته رهي سو، خو د ځانه سره یې ویل دا سعید ابن المسیب دی، کشکې نه وای ورغلی او نه دې خبرې ورسره کړې وای. کله چې عبدالملک د دغه ځایه لرې سو او کور ته ننوتی، نو د ده کشر زوی خپل بل ورور ته چې تر ده مشر و وویل دا څوک دی چې ځان تر امیر المؤمنین لوړ بولي او نه غواړي چې مجلس ته حاضر سي. حال دا چې امیر المؤمنین ته دنیا عاجزه ده او د روم پاچاهان د ده هیبت او دبدبې ته سر کښته کوي. مشر ورور یې ورته وویل دا هغه څوک دی چې امیر المؤمنین د ده لور ستا د مشر ورور دپاره غوښته او ده دا نه کړه قبوله چې دغه دوستي ورسره وکړي. کشر ورور وویل آیا ده دا نه کړه قبوله چې خپله لور دې ولید ابن عبدالملک ته ورکړي؟ آیا دی د هغې دپاره د امیر المؤمنین تر ولی العهد هغه چې تر خلیفه وروسته دی خلیفه کېږي بل ښه میړه غواړي؟ مشر ورور چپ پاته سو او ده ته نور څه ونه ویل. کشر ورور بیا وویل کله چې ده خپله لور د امیر المؤمنین ولی العهد ته ور نه کړه، نو آیا د هغې دپاره یې بل داسې مثل او مثال پیدا کړي چې د هغې دې وړ او لایق وي؟ او که خپله لور د همیش دپاره د واده کولو څخه محرومه کړه لکه ځینې خلک چې داسې کوي، او دا یې د تل دپاره په خپل کور کې کښېنوله؟ مشر ورور وویل حقیقت دا دی چې زه د ده د لور په اړه نور معلومات نه لرم چې بیا نو د ده او د ده د لور ترمنځ څه پیښه سوه. په دغه وخت کې د مدینې منورې د اوسېدونکو څخه یو نفر چې دلته حاضر و دغو دوو ورونو ته چې د خلیفه زامن و وکتل او ویې ویل که د شهزاده اجازه وي زه به د سعید ابن المسیب د لور ټوله قصه ورته بیان کړم. هغه نجلۍ یې زموږ د کلي یوه ځوان ته چې کور یې زموږ د کوره سره مښتی دی او ابو وداعه ورته ویل کېږي ور واده کړه، او د دوی د واده عجبه کیسه ده چې هغه ځوان په خپله ماته بیان کړې ده. د خلیفه زامنو وویل وایه قصه بیان کړه. سړي وویل ابو وداعه راته وویل لکه څرنګه چې تا ته معلومه ده زه د علم د حاصلولو او زده کولو دپاره هره ورځ بې له ناغه کېدلو مسجد نبوي ته ورتلم او همیشه به د سعید ابن المسیب په حلقه کې ناست وم، خو څو ورځې د شیخ د حلقې څخه ناغه سوم، نو کله چې شیخ زه نه لیدلم دا یې خیال سو چې زه ناروغه یم یا یو بل کار راته پېښ سوی دی، نو یې د نورو هغو کسانو څخه چې زما سره به په درس کې حاضر وه زما د حال پوښتنه وکړه، خو هیچاته زما حال نه و معلوم چې ده ته یې ویلی وای. کله چې څو ورځې وروسته مسجد او د درس حلقې ته حاضر سوم
تر ښه راغلي او ستړی مسې وروسته یې راته وویل دا څو ورځې چیرې وې یا ابا وداعه؟ ما ویل ښځه مې وفات سوه د هغې په کارونو مشغول وم. شیخ وویل ولې دې موږ نه خبرولو چې کومک مو در سره کړی وای، ستا د ښځې جنازې ته به حاضر سوي وای او ستا سره به په دغه تکلیف کې درېدلی وای. ما وویل جزاک الله خیرا. کله چې مې بیا تر درس ویلو وروسته د تللو اراده وکړه، شیخ وویل ته کښېنه. زه هم تر هغو کښېنستم څو د مجلس ټول حاضر کسان ولاړه او زه یوازې پاته سوم. نو یې راته وویل یا ابا وداعه، آیا د بل واده په اړه دې فکر نه دی کړی؟ ما ورته وویل الله جل جلاله دې در باندې ورحمېږي، څوک به خپله لور ماته راکړي؟ حال دا چې زه یتیم لوی سوی یم او ژوند په غریبۍ را باندې تېر سوی دی او اوس هم تر 2-3 درهمه زیات نور مال نه لرم. شیخ راته وویل زه زما لور در کوم. زما ژبه ګنګوړه سوه او په هغه ګنګوړه ژبه مې ورته وویل ته پس له هغه چې زما ټول حال در معلوم سو بیا هم ستا لور ما ته په نکاح راکوې؟ شیخ وویل هو، موږ هغه خلق یو که داسې څوک راته راغلی چې موږ یې په دین او اخلاقو راضي وو خپله لور ور واده کوو، او ته زما په وړاندې هغه څوک یې چې د دین او اخلاقو څخه دې راضي یم. او بیا یې هغو کسانو ته چې په نبوي مسجد کې موږ ته نږدې ناست وه ورغږ کړه. کله چې هغه کسان راغله او د ده په وړاندې کښېنستل، ده د الله جل جلاله حمد او ثنا وویل او بیا یې پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم درود ووایه او بیا یې د خپلې لور نکاح زما سره وتړل او د هغې مهر یې 2 درهمه کښېښاوه. نو زه د دغه مجلسه د داسې تعجب او خوشحالۍ په حال کې راولاړ شوم چې د هغه تعبیر او بیان نسم کولی او بیا مخ پر خپل کور رهي شوم. په دغه ورځ زما روژه هم وه، خو هغه خپله روژه مې هېره سوه او د ځانه سره مې ویل ویحک یا ابا وداعه، دا دې په ځان څه وکړه؟ د چا څخه به پور غواړې؟ د چا څخه به د مال غوښتنه کوې؟ زه په دغه چرتو او فکرو کې غرق وم چې د ماښام اذان وسو. کله چې مې لمونځ ادا کړی غواړم چې د روژه مات پر قسم څه وخورم، خو د خوړلو دپاره مې بې له وچې ډوډۍ او تیلو نور څه نه درلودل. کله چې مې 1 یا 2 ګولې ډوډۍ تر ستوني کښته کړه وامې ورېده چې د کور دروازه ټکول کېږي. ما ویل څوک یې؟ ویل سعید. په والله هر انسان چې نوم یې سعید و او ما پیژندی هغه مې په زړه کې راوګرځېدی چې هغه به وي بې له سعید ابن المسیبه. دا ځکه چې سعید ابن المسیب د 40 کلونو راهیسې بې له خپله کوره او بې له مسجده بل ځای چا نه و لیدلی. کله چې مې د کور دروازه خلاصه کړه په تعجب سره مې ولیده چې سعید ابن المسیب رحمه الله مې مخ ته ولاړ دی. زما دا ګمان سو چې دته د دغې دوستۍ په اړه چې خپله لور یې زما په نکاح کړه داسې یو تشویشي شی ورښکاره سوی دی چې د ده فکر او نظر ته یې تغییر ورکړی دی. خو ما ورته وویل یا ابا محمد ولې دې یو څوک نه رالیږئ چې زه درغلی وای؟ ده وویل نه، داسې نه ده، بلکې نن ورځ ته د دې حقداره یې چې زه درته راسم. ما ویل دا دې پر ما مهرباني ده. ده وویل نه، بلکې زه د یوه کار دپاره راغلی یم. ما ویل الله جل جلاله دې در باندې ورحمېږي، هغه کار څه شی دی؟ ده وویل د الله جل جلاله په قانون او شریعت د نن غرمې څخه زما لور ستا ښځه وګرځېده او زه پوهېږم چې ستا سره داسې څوک نسته چې ستا په تنهایي کې ستا ملګرتیا وکړي، نو مې دا بده وبلل چې ته په یوه ځای کې شپه تېروې او ښځه دې په بل ځای کې شپه تېروي، نو مې دا درته راوستل. ما ویل دا دې ما ته راوستل؟ ده وویل هو. کله چې مې وکتل لور یې د ده تر شا ولاړه وه او ده ورته وویل لورې په بسم الله او برکت الله سره دې د خپل خاوند کور ته ورننوځه.
کله چې ښځې د تللو هڅه وکړه د حیا په سبب یې پښه په خپلو جامو کې بنده سوه او نږدې وه چې پر مځکه ولویږي. مګر زه د حیرت او تعجبه داسې اریان ولاړ وم چې هر څه راڅخه هیر وه او نه پوهېدم چې څه ووایم. خو بیا مې تر دې د مخه هغه لوښي ته ور وځغستل چې زما ډوډۍ او هغه تیل پکښې پراته وه او هغه مې د دې لپاره د څراغ له روښنایي څخه لرې کړه چې دا یې ونه ویني او بیا د کور بام ته وختم او همسایګانو ته مې ورنارې کړه. همسایګانو راغږ کړه چې څه درته پیښه ده؟ ما وویل سعید ابن المسیب نن په مسجد کې د خپلې لور نکاح زما سره راوتړل او اوس یې زما په بې خبرتیا کې هغه دلته زما کره راوستل. اوس تاسې راسئ تر هغو د دې سره کښېنئ چې زه خپله مور راولم ځکه د مور کور مې څه لرې دی. د همسایګانو څخه یوې سپین سرې راته وویل ته پوهېږې چې ته څه وایه؟ سعید ابن المسیب خپله لور درکړه او اوس یې په خپله ستا کور ته راوستل او دی هغه څوک دی چې ولید ابن عبدالملک ته یې خپله لور نه ورکول. ما ویل هو دغه د هغه اوس زما په کور کې ده او تاسې راسئ په خپله یې ووینئ. خیر د همسایګانو ښځې زما کور ته په داسې حال کې راغلې لکه زما خبره چې یې زړه ته نه لوېده خو په خپلو سترګو یې ولیده چې هغه زما په کور کې ناسته ده. د هغې ښه راغله یې وکړئ او تر هغو ورسره ناست وه څو زما مور راتله. پس له لږ وخته مې مور راغله خو کله چې یې زما ښځه ولیده نو یې ماته وویل که ته ما او دا تر هغو سره پرې نږدې چې زه یې د ناوې پر قسم برابروم او بیا یې تا ته د محترمو ښځو پر قسم درولم زه به ستا څخه داسې ناراضه سم چې خبرې خو څه کوې بلکې درته ګورم به نه. ما ویل څرنګه چې ستا خوښه وي هغسې وکړه. نو یې زما ښځه 3 ورځې د خپله ځانه سره کښېنول. ورونو خامخا به یې په دغو 3 ورځو کې د هغه وخت د ناویانو پر قسم جوړه کړې او برابره کړې وي او بیا یې ماته راوستل. کله چې مې خپله ښځه ولیده د مدینې منورې د ښار د وتلو ښایستو ښځو څخه وه او د کتاب الله د ښو حافظانو څخه وه او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د احادیثو د ښو راویانو څخه وه او د خپل خاوند په حقوقو تر هر چا زیاته پوهېده. څو ورځې زه دلته په کور کې د دې سره واوسېدم خو په دغو ورځو کې نه د دې پلار د دې د لیدنې دپاره راغلی او نه د دې د کورنۍ بل څوک راغله. د څو ورځو تر تېرېدلو وروسته په مسجد نبوي کې د شیخ د درس حلقې ته ورغلم. ما سلام ورته ووایه او ده د سلام جواب راکړی خو نور څه یې نه راته وویل. کله چې نور خلق ولاړه او په مجلس کې بې له ما او شیخه بل څوک نه سوه پاته نو شیخ راته وویل یا ابا وداعه د ښځې دې څه حال دی؟ ما ویل داسې حال یې دی چې دوست په خوشحاله کیږي او دشمن په ناراضه کیږي. شیخ وویل الحمدلله. کله چې بیا له مسجده کور ته راغلم ومې لیده چې شیخ زموږ کره ډېر زیات مال د دې دپاره رالیږلی دی چې موږ د خپل ژوند ضروریات په پوره کړو. کله چې دغه سړي دغه کیسه پای ته ورسول د عبدالملک ابن مروان زوی وویل دغه سړي کارونه عجب کارونه دي. د مدینې منورې سړي وویل په دې کې د تعجب ځای کم او څه شی دی؟ سعید ابن المسیب داسې سړی دی چې دنیا یې د آخرت دپاره وسیله ګرځولې ده. د ځان او د خپلې کورنۍ دپاره یې په فاني دنیا سره باقي دنیا رانیولې ده. په والله د په خپله لور سره پر امیر المؤمنین بخیلي نه ده کړې او نه داسې وه چې د امیر المؤمنین زوی د خپلې لور مثل او شال نه باله بلکې دی د مال او دنیا د فتنې څخه پر خپله لور وبېرېدی. په هغه وخت کې د ده ځینو ملګرو پوښتنه ځینې وکړه او ورته ویې ویل ته د امیر المؤمنین غوښتنې ته جواب ورکوې او لور دې د عامو مسلمانانو څخه یوه نفر ته ور واده کوې؟
د دغو خلقو په جواب کې ده وویل زما لور زما په غاړه کې یو امانت دی او ما د دې په اړه په هغه شي کې فکر وکړي چې د دې دپاره خیر وي. خلقو وویل دا به څنګه خیر وي چې خپله لور دې د امیر المؤمنین له کوره راوګرځول. شیخ وویل تاسې په هغه وخت کې زما د لور په اړه څه فکر او ګمان کوئ چې دا د بني امیه قصرونو او بنګلو ته ولاړه سي او هلته هغه د پاچاهۍ په ګران قیمتو لباسونو او سامانونو کې ژوند کوي. راسته او چپه طرف ته یې نوکران او منځیانې ورته ولاړ وي او څه موده وروسته بیا ځان د امیر المؤمنین ښځه وویني ځکه دغه ولید د عبدالملک ابن مروان ولی العهد و. نو په دغه وخت کې به د دې دین او دیانت چیرې وي؟ د دغو خبرو په اورېدلو سره د شام یوه سړي وویل داسې معلومیږي چې دغه سړی د انسانانو په جنس کې یو بې مثله او نادره انسان دی. د مدینې منورې سړي ورته وویل والله حق دې وویل هغه داسې سړی دی چې د ورځې روژه وي او شپه په لمانځه تېروي او د 40 حجونو په شاوخوا کې حجونه هم کړي دي او د 40 کلونو راهیسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد کې د لمانځه لومړی تکبیر نه دی ځینې قضا سوی او د ده په باره کې به هیڅوک درته ونه وایي چې د دغه 40 کلونو په لمانځو کې دې د چا سټ لیدلی وي دا ځکه چې دی همیشه په لومړي صف کې ولاړ وي. بله خو لا دا هم ده چې د ده په وسه پوره وه چې د قریشو د ښځو څخه هغه ښځه په نکاح کړي چې د ده خوښه وي خو ده تر ټولو ښځو د ابو هریره رضی الله تعالی عنه لور خوښه او اختیار کړه. دا ځکه چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وړاندې د لوړ مقام او درجې خاوند و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر حدیثونه یې په یاد وه. نو سعید ابن المسیب رضی الله تعالی عنه غوښته چې دغه احادیث د ده څخه زده او روایت کړي. همدارنګه سعید ابن المسیب رحمه الله د وړوکوالي څخه خپل ځان د علم د زده کولو دپاره قرباني کړی و. په هغه وړوکوالي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ازواجو مطهراتو کورونو ته ورتلی د هغو څخه یې زده کړه کول او د هغوی د ژوند طریقه یې د خپل ژوندانه عملي لار ګرځولې وه. د زید ابن ثابت، عبدالله ابن عباس او عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم اجمعین شاگردی یې کړې ده. د عثمان ابن عفان، علی ابن ابي طالب، صهیب الرومي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نورو اصحاب کرامو څخه یې مبارک احادیث اوریدلي او روایت کړي دي. د هغوی په صفاتو او اخلاقو یې ځان ښایسته کړی دي. سعید ابن المسیب رضی الله تعالی عنه په خپل ژوند کې یوه جمله ډېره زیاته ویل او استعمالول ان تر دې چې دغه جمله د ده د ژوند شعار وګرځېده چې هغه جمله داسې وه: د الله جل جلاله بندگانو خپل ځانونه په بل شي داسې نه دي ښایسته کړي لکه د الله جل جلاله په طاعت چې ښایسته کړي دي او خپل ځانونه یې په بل شي داسې نه دي خوار کړي لکه د الله جل جلاله په نافرماني چې یې خوار کړي دي. پوه سواست؟ نو که عزت غواړئ په خپل ژوندانه کې د الله جل جلاله شریعت عملي کړئ او د نن ورځې د ذلت او خواریو لوی سبب مو د الله جل جلاله څخه سرکشي او نافرمانی ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.